چې په خبره نه پوهېږي نو زه څه وکړم ډېر ښه چې په خبره نه پوهېږي نو زه څه وکړم او دا زړه مې ستا نه نه صبرېږي نو زه څه وکړم ډېر ښه او په تعویذونو پسې ګرځم چې قلار به یې کړم اها په تعویذونو پسې ګرځم چې قلار به یې کړم خو زړه ظالم نه قلارېږي نو زه څه وکړم زه څه وکړم بخښنه غواړم خودکشي ربه حرامه ده خو بخښنه غواړم خودکشي ربه حرامه ده خو ژوند لوی عذاب په ما تېرېږي نو زه څه وکړم او بیا قسم وکړم چې بیا به دې زه نه یادوم بیا قسم وکړم چې بیا به دې زه نه یادوم خو چې ته بیا را یادېږي نو زه څه وکړم او د یار کوڅه د یار مالت مې یار ته دواړه پرېښي د یار کوڅه د یار مالت مې یار ته دواړه پرېښي چې یار زما نه نه هېرېږي نو زه څه وکړم خاموشه ګرځم خاموشۍ کې راز په راز کې ساتم خاموشه ګرځم خاموشۍ کې راز په راز کې ساتم خاموشه اوښکې مې بهېږي نو زه څه وکړم صمد ترډالۍ دی ښه مشر ته دا غزل دی صمد ترډالۍ وایي چې ته مې ځان شې زه دې سا شم نو څنګه به وي چې ته مې ځان شې زه دې سا شم نو څنګه به وي چې ته زما شې او زه ستا شمه نو څنګه به وي او چې په محفل کې رقیبان داسې لمبه لمبه کم غوا د ناز دی رقیبان داسې لمبه لمبه کم کس لاس دی ناز دی غلی په خندا شمه نو څنګه به وي او چې دې د پاک الله نه وغواړم را به دې کي چې دې د پاک الله نه وغواړم را به دې کي چې ورته هر وخت په دعا شمه نو څنګه به وي او مینه سور اور دی رسوایي د لیونتوب دی یاره مینه سور اور دی رسوایي د لیونتوب دی یاره چې نور قلار د دې بلا شمه نو څنګه به وي او زه خو هر وخت تا ته په سترګو کې ازغی یم زه خو هر وخت تا ته په سترګو کې ازغی یم چې ستا د سترګو نه پناه شمه څنګه وي او چې توبه وباسمه پاک الله ته سر ښکته کم چې توبه وباسمه پاک الله ته سر ښکته کم چې په ګناه مې په ژړا شمه څنګه وي او خاموشه هر چا تر خپل وسه خفه کړی یمه خاموشه هر چا تر خپل وسه خفه کړی یمه که نور د هر چا نه جدا شمه څنګه وي خاموش صاحب یو درې څلور خیدې دي